اجازت باندې تکل نوم دی لفظي ترجمه. د نړۍ په مخ چې څومره قامونه ژوند کوي په دغه قامونو کې پښتون داسې قام دی چې د نورو قامونو ژبې په اسانه زده کولی شي، ځکه چې کومه ژبه زده کول د چا مجبوري شي نو هغه بیا ډیر په اسانه زده کوي. او پښتون قام خاصی هم بیکور او بېشکوره دی او دغه مجبوري په نورو هیوادونو د رزق په لټون کې ګرځوي، او چې دغه مجبوري کم هیواد ته ورسوي نو د هغې وطن ژبه زده کوي. پښتون که تعلیم یافته وي او که جټ خو دغه ژبې زده کولی شي، خو لوی مصیبت او غم د نورو ژبو ګریمر، متل، محاوره، روزمره، مؤنث او مذکر دي چې د هغې مونږ لفظي ترجمه کوو او د نورو ژبې محاورې او متلونو دپاره او یا د ګریمر د ګرانو ټکو دپاره مونږ د هغې خپله ترجمه کوو چې هغه نورو قامونو دپاره غلطه وي، خو پښتانه تر خپل وس او همت کوي او په خپله ټکه پوکه طریقه د بل د پوهولو هڅه کوي. یو خوا زموږ شاعران ادیبان دي چې د نورو ژبو پنپارې خپلې ژبې ته ترجمه کوي، د نورو ژبو داستانونه، ناولونه، افسانې او نظمونه پښتو ته ترجمه کوي چې د پښتو ادب لمن پې فراخي مومي. د نورو قامونو د ژوند جواک، رسمونو، رواجونو نه پرې ولس ته پوهه او آګاهي رسیږي، خو دا ورله هم پکار دي چې د خپلې ژبې پښتو داستانونه، ناولونه، افسانې او نظمونه په نورو ژبو کې ترجمه کړي چې زمونږ رسمونو، رواجونه او مړانې نورو قامونو ته هم وروښيي. ما په وادي کیلاش یو رپورتاج لیکلی و، نو د اردو د یوې رسالې چیف ایډیټر راته ووی چې دا راله په اردو کې ترجمه کا. مونږ یې په خپله رساله کې سره د تصویرونو چاپ کوو. هسې خو ماله ټکه پوکه اردو راځي ځکه چې دا د دې وطن د رابطې ژبه ده، خو بعضې څیزونه او ټکي پکې داسې وي چې زما په شان کم علمه او ناپوهه بنده ته ګران پریوزي. په دغه رپورتاج کې ما د کیلاشیانو د جینکو ذکر کړی و چې د کنجکو ټوپې او د ګوجو امیلونه یې په غاړه وي، خو چې د کنجکې ذکر پکې راغی نو بیا بجلی نیولې وم چې یا خدای کنجکې ته په اردو کې څه وایي. په تپوسونو مې ځان له وختي پاخه کړه، او چې د چا نه به مې تپوس کوه چې کنجکې ته په اردو کې څه وایي نو هغه به راله دغه جواب راکوه، یاره دا ماله راته خو اوس مې د دې مازغو نه وتې غونته دي. اخر راته چا د سکول یو زوړ استاد یاد که چې هغه نه یې پوښتنه وکړه، او چې تر هغه ور ورسېدم نو اول خو یې راپورې ښه وخندل چې تاسو شاعران اوس کنجکو ته خیال شو. هغه چې دغه خبره په کم انداز کې کوله نو زه هم د ځان سره لږ ملامته کړم. نو ما ورته زر وې د خپل رپورتاج خبره مې ورته وکړه چې د دې ضرورت دی، د دې دپاره راته پیښ شو. هغه راته یوه بله کیسه وکړه چې زه د په معلوماتو کې لږ اضافه نور هم کول غواړم، او هغه دا چې کنجکه څه وخت د سکې په توګه هم استعمال شوې ده. یو ادیله چې به د ماته کړه نو 4 کنجکې به یې درکولې. بخښنه غواړم. دا بند کړه دې پرې بندېدو نه کوي. هغه راته یو بله کیسه وکړه چې زه دې په معلوماتو کې لږ اضافه نور هم کول غواړم، او هغه دا چې کنجکه څه وخت د سکې په طور هم استعمال شوې ده چې یوه ادیله به دې ماتوله نو 4 کنجکې به یې درکولې. او د هغه وخت یو شاعر په شعرونه هم لیکلي دي چې په بازار کې خټکي را سره وخوري بیا مې ولي په هغې زړو پوستکو د پیشو غوندې مې خواته رانږدې شي چې په جیب کې مې شړنګ اوري د کنجکو. او د دې شعرونو نه دا ثابته شوه چې کنجکه د سکې په توګه هم استعمال شوې ده، او اردودان وایي چې هم کوړی کې محتاج ہے، نو کنجکې ته په اردو کې کوړی وایي او کوړی مونږه د خښتو پړی ته هم وایو. پښتانه دومره قابل او هوښیار خلک دي چې هره ژبه په ویلو او لیکلو زده کولی شي، ما سوا د خپلې ژبې د لوستلو او لیکلو نه. انګریزي لیکلی او ویلی شي، فارسي، عربي او دغسې نورې ژبې، خو اردو چې د دې وطن د رابطې ژبه ده او دغه ژبه خو جټ پښتون هم ویلی شي، هغه جدا خبره ده چې منظومه ترجمه یې کوي. ما چې د 10م امتحان پاس کړو نو په چوټیانو کې د خپل ماما کره کراچۍ ته لاړم. ماما مې په پاکستان نیوي کې چیپو نو چوټیانې مې هلته تېرولې.
هلته را سره دا کوړه خټک یو کس وصال ملګری شو چې دا غرور هم په پاکستان نیوي کې و. د بدقسمتۍ نه هلته هغه ناجوړه شو. نو زه ورسره اسپتال ته لړم. ډاکټر صاحب د هغه نه تپوس وکړو بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ هغه ورته ویل چې جی سترګې مې مرغۍ مرغۍ کېږي، بدن مې میږي میږي کېږي او سپینې مې تختی را تختی. نو د دې ترجمه ورته داسې وکړه میری آنکھیں چڑیا چڑیا ہوتی ہے، بدن 20 سا ہوتا ہے اور سفید یا باغتی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب یو دو کے حیران شو. علماء نے پختہ نوکڑا بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ماں ورته وی یہ بیماری میں جانتا ہوں مگر اس کا ترجمہ میں بھی نہیں کر سکتا. یو ځل یې ماشوم رواره یو پنجابي وخلو نو وصال ورپسې کور ته لړه، دروازه وخله او چې څنګه پنجابی له کوره را بهر شو نو وصال ورته وی تم اپنے درخت کو نہیں دیکھتے اور بچوں پر سیدھا سیدھا آتے ہو. پنجابی ورته وی بھائی تم میرا بات سنو. وصال ورته وی چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہارے گلے پر خاموش ہوتا ہوں. نو زما مطلب هم دغه چې مونږ د اردو د ډیرو ژبو منظومه ترجمه کوو خو هر کله چې هغه زمونږ د پوهې مطابق ټیک وي خو د بل د پوهې تر مخه بالکل د هغوی دپاره د پریشانۍ سبب وي. دغسې زمونږ ډیرو ورونو د خېټې د درد دپاره کاږو ته تیړې، سپیرکو ته منخوسې او سپیغولو ته کتې کابل ویلي دي. خو اوس مونږ په یو بله کیسه وړېدلي یو. مونږ اوس د خپلو خبرو هم یو بل ته ترجمه کوو. زمونږ په کورونو کې جټې زنانه په دې پوهېږي چې ترجمه څه ته وایي، ځکه چې هغوی یو بل ته وایي چې ما قرآن پاک په خویه ختم کړی دی او اوس یې په ترجمه وایم. که یو خوا زمونږ نوې د باړه ګلې املا مونږ له فایده راکړه نو یو نقصان یې هم راکړی دی. نقصان یې دا دی چې په زړه املا زمونږ جټې زنانه هم پوهېدلې. هغوی به د رحمان بابا دیوان، عهدنامه، پالنامه او دغسې نور د پښتو کتابونه لوستی شو. نوې املا باندې اوس هم زما په شان ډیر شاعران نه پوهیږي. مونږ اوس د افغانستان ځینې توري په خپل لمن کې رانغاړو، د رانغښتلو هڅه کوو او داسې لفظونه مونږ پښتو ته را دننه کړه چې پښتو مو نوره هم ګرانه کړه. اوس که مونږ ترجمې په ځای ژباړه یا منندویا، توغندې، یخچال او داسې نور نومونه خپل کړو نو زما دا پوخ یقین دی چې دا خپل ژبه، خپل کام او ولس ته نور هم ګرانه وو. سوال نه پیدا کېږي چې زموږ زنانه او مشران به ترجمې ته ژباړه ووایي. زما په خیال چې ژبه کې اسانتیا نشي راوستې نو ولس ته مشکلات هم زیاتوي. ښه خوږه، پسته، نرمه او روانه ژبه لرو نو ولې پکې خپل ولس ته ځای په ځای کندې کپرې کنو؟ وایي چې یو انګریز دې خبرې ته بډې راښکلې وي چې زه به ټوله پښتو زده کوم. په دغه خیال هغه یو ډکې راواغسته او د یو پښتون نه یې تپوس وکړو وټ از دیس؟ هغه ورته وی چخچې، بل نه تپوس وکړو هغه ورته وی ډکې، بل ورته وی کڼکې، چا ورته وی تیلکه او دغسې نور نومونه یې واغستل. نو انګریز ډکې گزار کو د ځان سره ووی چې دا پښتو به د چا پلار زده کي چې د یو څیز پکې لا دومره نومونه دي. پخوا دا رواج و چې یو وزیر چې وزیرانو او امیرانو به اکثر د روب داب او د ځان ښودنې دپاره خپل سیکرټري انګریز یا انګریزه ساتله. په دغه وزیرانو کې د تعلیم محکمې یو وزیر هم و چې ځان له پیه یو انګریزه ساتلې وه. یو ځل دغه وزیر صاحب په جانماز ناستو او په تسبو یې وظیفه کوله نو انګریز ورته وویې وټ آر یو ډوینګ؟ وزیر صاحب ورته وویې و زورورې ښځې ته ګورې نه چې زه وظیفه کوم؟ نو د دې ترجمه ورته داسې وکړه او پاورفل لیډي ډو یو نو آی ایم سکالرشپینګ؟ پیه ورته وویې لیو اټ. نو جواب یې ورکړ چې اوس دې لکلې ورکه. نو ورته یې وویې ټیکن هیم ای ویلیج. نو مونږ چې نورو ژبو کومه ترجمه کوو نو بیا په رستم او سودم نه یو خو بس په ګاډي پورې نښلو. دغسې ډېرې کیسې زما مخې ته راغلي دي او ستاسو مخې ته به هم راغلي وي خو زما له ډېره وخته دا خیال و چې دې خبرو له چرته لیکلو کې ځای ورکوم. دا د کال 1988 خبره ده چې ما سره یو ملګری لاهور ته تللی و. هلته یو ګاډۍ ته ودرېدلو چې مالټې ته اخرو. زما ملګری گاڑی والا نے تپوس کو چاچا آپ کے پاس چوری ہے؟ هغه ورته چوری پہ کیا کرتے ہو؟ دو ورته وی مالټا سفید کرتا ہوں. اور لیک سات پسې ته بیا تپوس کو چاچا اس میں آپ کا کتنا پتھر ہوتا ہے؟ هم دغه ملګری راته وی چې زه 2 کاله مخکې دلته راغلی وم نو دا پنجابیان 20 روپو ته 20 روپے، 150 ته 3 روپے، 500 ته 5 روپے وای. نو دغلته یو کس د انارو جوس خرڅولو او نارې وخلې انار دا جوس 20 روپیا ګلاس. ما وی که انار جوړدل د خار ځان دي چې په 1 روپیا ګلاس خرڅېږي. زړه کې مې وی چې راشه 3 ګلاسه به دې ورنوش کړي. ورنوش یو د 100 د نوټ بور سره هم مات کړي.
ما چې څلور ګیلاسه نوش کړو ښه موړ ډرکې مې وکړو او چې د 100 روپو نوټ مې ورکړ نو هغه 100 روپۍ واپس راکړې نو زما ورسره شور جوړ شو دغلته یو پښتون راغی چې ما ورته خبر وکړه هغه راته وی چې 200 روپو ته 20 روپۍ وایي دې ملګري مې وی انار چې څوک اوس کي نو رنګ یې تک سور شي او ما چې دا خبره واورېده نو لکه د کور کمان مې رنګ تک زیړو تښتېده بادرنګ ته په اردو کې کیره وایي زمونږ یو رشتہ دار په کراچۍ کې دا आवाज واورېده چې کیره لیلو هغه ورپسې زر پلیټ را بهر کړ خو چې وی کتل نو ورته وی چې عجیبه خلک یې خرڅوي بادرنګ او आवाज د کیر کوي اوس چې موږ خپل د خپل لفظونو ترجمه کوو او پنجابی ته وایو چې یہ بلب وفات کرو یعنی دا بلب مړ کا په مخه د خا تمہارے منہ پہ اچھا سر کو زخمی مت کرو سر پہ مخ گوا غائب ہو جاؤ مردہ رخ شمڑا دروازہ دور کرو دروازہ کو لو کا میں تم پر ہموار ہوں زپتا مینیم خالی میں درد ہے پتشی میں درد ہے نماز میں دونوں جہانوں کا پتھر ہے پمانځه کې دوانو جهانو ګټه ده تم میرے دل کا سر ہو ته زما د زړه سرې دوری کیلو کتنے کا ہے لري په 100 کیلو دی نو د دې په معنا به هغوی څه پوه شي د نړۍ کامونه لګیا دي خپلو ژبو ته اسانۍ لټوي او موږ پښتانه خپل جټ اولس ته هغه ژبه نوره هم ګرانوو چې نه د سرکار په کور شته ده او نه په نصاب کې شته ده او نه د ضرورت او د بازار ژبه ده د ډیګرو دپاره پکې خلکو پی ایچ ډي وکړه خو د اندیش صاحب شعر دی چې د نورو سره ډېرې بهانې ډېر جوازونه دا ما او تا پسه داسې کږلې د پښتو څوک په خبره کوي تکلم څوک په سوال غواړي سهار صاحب دې د مجلس دی هغه زندار ټول کړي رضا صاحب کې شو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاروں کی خاموشی کا بھرم کھولنا پڑا یاروں کی خاموشی کا بھرم کھولنا پڑا اتنا سکوت تھا کہ مجھے بولنا پڑا زبا یو څو خبرې وکړم تکل په مجموعي توګه باندې مزیدار دی خو د املا یو څو خبرې یا د ماهر صاحب د خولې نه چې کوم ټکي راووتله نو په هغې کې لومبی لفظ دی لیکلي چې پښتون هسې بې کوره او بې شکوره دی نو واقع ده چې پښتون بې کوره دی خو بې شکوره چېرته هم نه دی پاتې شوی پښتون سره که 15 روپۍ او که تش جیب هم وي خو میلمه د کوره نه هر نه ځي او ځکه خو حمزه بابا ګیلم کړی و تاسو ته پته ده که نه نو د بې شکوره ټکی چې کوم دی نو لږ غوندې زما په طبیعت باندې ښه ونه لګېدو او ټکه پوکه او ټکه پوکه دا 2-3 ځله مهر به استعمال کړی دی نو موږ خو ټکه پکه ویو اوس که د مهر دی په لهجه کې یا دی کې لږ غوندې څه دغې نو هغې به زه بخښنه وغواړم خو موږ ټکه پکه کار دی یا څه ټکه پکه روزګار دی یا څه ټکه پکه دغه څیز زما په خیال روزمره ټکه پکه ده که نه ټکل کې چې د کم طرف ته کمی علمیه طرف ته یا کم مسلې طرف ته اشاره شوې ده نو هغه همدغه علمیه ده چې موږ خپله ژبه هیره کړې ده هغه کارغه وایي د خارو پیښې کولې خپله ته هم هېرې شوې که نه خپل تلل ته هم هېر شو که ووایه چله هنس کی چال اپنی بھی بھول گیا نو که موږ د خپلې ژبې ته توجه ورکو مهر په اشارو کې او په پټو پټو لفظونو کې د دې طرف ته تللی دی چې بھئی تاسو دا سیز اسانتیا طرف ته بوځئ او د خپله ژبه د اولس ته اسانه کوي چې دا پښتون د وحدت او د قامي سوچ چې کومه مسله ده دا یوه شي کلته کې دا باړګلې املا ده او که بیا قندارۍ ده او که خو افغانۍ ده یا زړه املا ده نو بلها مسلې پکې دي پنجابی چې کله مهر صاحب غله جواب ورکوي یا د کراچۍ مهاجر دی نو هغه ته دا بالکل نو چې میرا بات سنو میری بات سنو هغې به د ګرامر چرته هم غلطي نه کوي ستاسو مشاهده کې که نه وي نو دا خبره پکې بله او هغه بل چې کله ماټې خرڅوي نو هغه ته بالکل دا نه وي چې چوری پر کیا کرتے ہو هغه به دا جواب ورکوي چې چوری کا کیا کرتے ہو
چوری پر والا خبره چې کم دا نشته دی. چوری کا کیا کرتے هو او لګون دی یو فني سیس پکې بل هم ما دا کړی دی چې هغه ته وایي چې دی له هم کلی ورکا نو چونکې د هغه سیکټري چې کم ده نو هغه فیمیل ده توقیر ابشار صاحب ناست دی نو ټیکن هر به راځي ټیکن هم به نه راځي چونکې هغې له کلی ورکه نو دغه لګون دی یو فني خبره پکې دغه هم ده. په مجموعي توګه باندې د تکل چې کم نزاکتونه دي په هغې باندې تر ډېر حده پورې چې کم دی نو د مهر صاحب تکل پوره دی. نور خبرې به ملګري وکړي نور نقطې به ترې راوځي. مننه جي. تاسو ډیره مننه د صدر صاحب او د میلمانو ته هرکلی. مهر وخت په وخت تقلې پیش کړي دي او ډېره ښې پیش کړي دي. د دې نننې تکل چې دا یو تجرباتي غونډه تکل تجرباتي ورته ځکه وایم چې لکه نیمه اردو ده او نیمه پښتو ده. هغه انکو ته جوړه شوې ده. شړپ شړپ نه کړ سنډا پانی پیسی یا اوچت کرو را اخلاص کرو زمین په ټپک دی مارو. لکه دې کې بیا موږ ګورو نو بیا هغه د پښتو هغه کم خواږه چې دي هغه بیا په دې کې نشته لري. البته یو تجربه ده او تجربه چې دي هغه لږه سخته وي. هغه په دغه حواله باندې چې یاره دا به په ادب کې خپل ځای ونیسي او که نه په تکل سن کې خپل ځای ونیسي او که نه. بهرحال د مرکې دا خصوصیت دی چې ملګري پکې نوې نوې تجربې کوي او نوې نوې موضوع چې دی نو هغه روباسي. په دغه هکله زه د ستاینه کوم. په دې کې جملې چې دي نو لکه ما ته داسې اندازه لګېده د په خپلې وې په خپلې لیکلي دي په خپلې وې خو لکه دا ځینې جملې چې دي نو هغه لکه ډېرې ماتې ګوډې غوندې دي. هغه ادبي چاشني چې دی نو هغه پکې ډېره زیاته کمه ده پکې نشته پکې. دا د دې نه نورم ښه کېدی شو په کار دا دي چې د خپل جملو ته چې دی نو ډېر زیات توجه ورکړي. بعضې لفظونه دي چې د هغې ادایګي چې دی نو هغه دې صحیح نشي کولی. د هغې ادایګي چې دی نو هغه صحیح په کار ده چې دغه ادایګي صحیح وشي. دا مسله لکه موږ ووایو چې دا لکه یو مسله ده او خپله ژبه چې دی نو زده کول په کار دي. چونکې د پښتو بدقسمتي داره چې دا نه د سرکار ژبه ده او نه د مدرسې ژبه ده او نه د دفتر ژبه ده. نو دا چې دومره روانه ده بهرحال په دې ژبه کې داسې سشته دی چې دا ژوندی پاتې شوې ده او دا حقیقت دی چې د یو سیس پکې بلا نومونه دي نو دا د ژوندی ژبې کمال دی. دا به زه وایم چې دا خو به دا مسله یوازې زمونږ د ژبې سره نه راتړلې شوې. دا مسله به د نورو ژبو هم وي. لکه خواوشا چې کومې ژبې د یو بل سره نږدې پاتې کېږي خامخا د هغې اثرات په هغه نورو ژبو باندې وي او ضروري نه ده چې یو سړی چې دی نو هغه بله پردی ژبه چې دی نو هغه د کمال تر حده زده کړي. دا هیڅ ضروري خبره نه ده. بله خبره دا چې په دې کې دی یو جمله دوه کې چې دی نو لکه داسې خبره راغلی چې لکه دی هغه حکم غوندې کوي. هغه لیک کې داسې راغلی چې دا خپله ژبه چې دی نو دا مه ګرانوي که مې زیاته داسې خبره اندازه راغله لکه دا زه وایم چې لکه دغه واز او نصیحت ته چې دی نو په دې کې وتل نه دي پکار. د خپله خبره کول پکار دي ایغه نیغه کول پکار دي. په هغې کې د کوړی لفظ راغی چې لکه کوړی د خښتو پړی ته ویلی شي کېدی شي دغې ته هم ویلی شي خو کوړی چې دی نو په پښتو کې لکه مونږ وایو دا کوړی دی د غوا بچی او یا کوړی ده نو کوړی مونږ هغې ته هم وایو. ښایي ټیک شو او د قصاب دغه چیرې د غوښه چې پې دغه کوي دغې ته هم کوړی وایي. بهرحال نوې تجربه چې څنګه ما ووې او دا به اوس کتل غواړي چې لکه ملګري دي نور ملګري دي ته په کم نظر باندې ګوري. د دې نوې تجربې زه د ستاینه کوم. البته زه داسې محسوسوم چې لکه دا
ټیک ده چې د خندا خبرې پکې هم ډېرې وي، شګفتګي هم پکې ډېره وه او لطیفې هم پکې ډېرې وي. خو لکه دا خبره داسې ده چې لکه او د تکل په باره کې مونږ دا اورېدلي چې لکه دې کې داسې هغه لطیفې یا دغه چې دی نه هم نه دي ځای کول پکار چې سړی دی په بړکه بړکه باندې وخاندي. د تکل کې هغه شګفتګي پکار ده چې داسې صرف سړی هغه خوشحالي غوندې محسوس کړي او د سحرې نه چې دی نه هغه پته لګي. نو زه خو تر دا حده پورې د کوشش ستاینه کوم. تکل خو سهیل صاحب خبره وکړه او هغه لکه تکل یې لیکلي دي او ښه پکې تجربه ده. د هغه د خبرو د پاسه مو په خیال نه دي خو دغه وه د کوړی د خبره وه هغه زملي غوندې یوه خبره وه. نو ما ځکه وکړه چې دا بیا پاتې کېږي په یو کوړی خو بیا سړی پوره تقریر نشي کولی. نو ځکه مې دا خبره وکړه. نور تکل ښه دی، یو تجربه خو دا کېدی شي چې لږ کار پې وشي او دا ښکلي شي. دا بعضې د اردو دا جملې پکې راشي. اردو هم داسې نه ده چې ګنې بیخي زموږ نه ډېره لرې ژبه داسې ویلې کېږي او ځای په ځای وایو. موږ کتابونه هم ګورو او شاعري هم ګورو. نو که داسې خبرې پکې راشي دا به یو نوې تجربه ښه ده خو چې لږه مزېداره شي په خاندا شي. او څنګه چې پروفیسر صاحب وي دغه یو دغه ته هم زما خیال و د ټکه پوکه به یې وې داسې هغه لفظ ما دلته ډاکټر صاحب را سره نه غوږ کې مې ورته چې د دې ټکه ټوکه په ځای خو یې چې بل مناسب لفظ کتلی دا خو ډېر بد لګي. او د ده پکې د ده په ویلو کې هم دغه هغه تلفظ د ټکه پکه په ځای به ټکه پوکه وې که څه داسې ټکه پوکه وې. نو به دغه وړې وړې خبرې دي دې ته چې دې سوچ وکړي او خیالي شي ورته. نو انشاءالله شی دونه باندې ښه به شي امید دی. او د لیکلي تکلې مخکې موږ ته راوړي دي ښکلې ښکلې موضوعات یې راوړي دي موږ لما ورکه ډاکټر صاحب. نو زه خو تعریف کوم صدر صاحب او بهرحال د پروفیسر صاحب او ساحل چې ته کوم نکات مخې ته راوستل نو دغه په نظر کې وساتي او که دوباره ولیکي نو ډېره بهتره وي. ځکه چې د تکل د ژبې دپاره چې کوم رواني پکاري یا کومه شګفتګي پکاري نو داسې ښکاري چې هغه څیزونه په دې کې لږ داسې معدوم غونته دي لکه ډېر واضح نه دي. پکار دی چې لکه دوباره ولیکي او لږه خواري ورسره وکړي نو ښه تکل به ترې جوړ شي. دا تکل خو زه په دې خو ستاینه ورکوم د ده کومه چې د دې سره خواري کړې ده. خو اما خبر راشي کومه چې موږ مخکې کړې وه چې مهر صاحب باندې پته نه لګېږي چې د لیکلو دوران کې څه چلو شي. دا یو کار دی، یو ښه ښکلې موضوع، یو ښه ښکلې انداز سره یو څیز رواني او د دې پته نه څه تعدیب یې راشي هغې څه وجې سره د هغه الفاظ جملې ټولې داسې شي چې هغه ډېر ښه تکل چې دی هغه یو داسې لږ غونډه کې پیکه شانتې رنګ راوړي. نو دا خبرې دي. بل پکې یو خبره شوې وه چې هغه سیکرټري ته هغه وایي چې دې له کلې ورکه. نو پروفیسر صاحب مې خو زما په خیال چې ورته خیال نه چې کلې ورکه مطلب ګیو هر ګویلې جو ټیکن نه راځي. دا خبره بله دا خبره دي څنګه ساحل صاحب وفرمایل بلکې چې شګفتګي پکې شته او دا دي دا کومې خبرې چې کوي ګوریزونه شګفتګي او دا څیزونه چې دي نو دا چې دي دا د تکل فرایض نه دي، دا مستحبات دي. که پرس که دا پکې دا کوالټیز دي که پرس که دا کوالټي په یو تکل کې نو دا ډېره ښه خبره ده که نه. تکل د تکل 1500 کالونه را روان دي د هغې اوسه پورې چا چوکاټ نه دی جوړ کړی چې دا به د دې دن نه وي. خو صرف دا یو خبره چې واز او نصیحت په دې کې دغه نه دی الاو نه دی چې ته پای کې واز او نصیحت کې واز نصیحت په داسې یو طریقه کې جینی آستن د دې ډېر ښکلې تعریف کړی چې د دې مثال داسې دی لکه د مار چې په ځمکه باندې رواني په غیر محسوس انداز کې هغه چې دی هر خپل حرکت کوي نو د تکل رواني داسې پکار ده چې پای کې به ته واز نصیحت هم په داسې یو طریقه باندې کې چې هغه په اوریدونکي یا په لوستونکي باندې بوج نه غورځي. نو دا خبرو سره مهر صاحب لږه خواري وکړي خاص کر جملو سره په ځان دې تعدي نه راولي. کامل صاحب ولې پیره مشوره هم ورکړې وه چې د څلور پیرې نه چې بلکې له 7 پیرې کتل پکار دي چې د الفاظ زه څنګه استعمالوم او څنګه دي. نو دغه کې احتیاط وکړي شي. باقي نور تکل ډېر ښه دی او ډېره ښه تجربه ده او امید دی چې دغه خپل هغه بس ستونزې به جاري ساتي. اصل کې صدر صاحب دې خبره کوي صحیح شو ده خیر دی. لکه د اواز نصیحت دا لکه تبلیغ نه په ادب کې تبلیغ نه لکه ته به صرف د واقعیاتونه دا کوم واقعیات وروړي یا په افسانه کې وروړي یا په ناول کې وروړي یا په تکل کې وروړي دا غیر نه به ته یو پیغام ورکړې لکه
نه چې ته به لکه بیا خو لکه په تبلیغ کې او په واعظ نصیحت کې یا په ناصح کې او په شاعر ادب کې فرق نه پاتې کېږي لکه دا خبره دی په خپل ځای باندې درسته ده. ډاکټر صاحبانو خدا او فرمایل شګفتګي چې کم دا تبسم زیر لب کی کیفیت چې وته وای کنه دا زما په خیال چې د یو بهترین تکل یو بهترین وصف دی لکه کدا پکې نوي نو بیا به د تکل مزه به بالکل نه وي ګوره دا به هغې نه به د واز و نصیحت یو پنګه جوړه شي بل واز و نصیحت په دې کې هغه کولاو نه دی کړی زه د مهر د دې خبرې دلته کې ملګری یم چې هغه کولاو نه دی کړی چې تاسو دا پښتو لږ ځای کې ته بېلارې شوی دی خو زر واپس خپلې پټلۍ ته راغلی دی هغه کم ځای کې چې ورته ساحل صاحب اشاره وکړه چې بھئی تاسو داسې وکړئ او تاسو دا پښتو ولې داسې کوئ او دا کم طرف ته بوځئ او دغه ځای کې لږ غوندې دی د ګزاره کړی وي نو بیا به کار ټیک وي خو فلسفه پکې ګوره بیان شوی دا په تکل کې یو هم داسې څیز نه دی پاتې چې هغه نه دی بیان شوی زه خو بخښنې سره وایم د اردو تکل چې کم دی د وزیر آغا دی یا مطلب دا دی د نورو کسانو دی نو هغه چې ما کم لوستی دی نو تاسو هغه وګورئ هغه کې مکمل لکه غټې غټې درنې فلسفې چې کم دي د وخت او د ټایم او سپیس او بلها دغه پکې استعمال شوي دي نو که استعمال شي پکې زما په خیال داسې خاص پابندي پرې نه ده ټیک شو ښکلې تکلې لیکلې دي موږ یې ستاینه کوو د موږ مثال خو شاګردانو دی په ادب کې خو یو دا ټکي امام ځان سره لیکلو دا ټکه پکه او ټکه پوکا بل لا کنجکه دی وي چې دا د پیسو پخوا به دیله به ورکړه څلور کنجکې وې درکړي یو بله خبره ما اورېدلې په دې غرونو د خلک دا جایداد د یو پیمانه ده دا کنجکه او ډېر غټ جایداد دي هغه تقسیمین نو هغې وي دومره کنجکې دوتر مې دی بل پخوا دوی دا کتابونو زنانو به ترجمه به وین په هغې کې یو کتاب ډېر مشهور رشد البیان هم دی رشید البیان او یو دی وی چې د یو سیزو لکه د ډکی پښتنو درې څلور نومونه وخل نو عربي چې دا ډیره لویه وسیع ژبه ده او په هغې کې د یو سیز دپاره درې سوه نومونه شته او بیا هم په عربۍ کې د کوزي او د غلبېل لپاره ټکي نشته د نورو ژبو نه راغښتي دي نو د ژبې کې د یو سیز ډېر نومونه دا د دې څه ډي میرټ نه دی بلکې دا خواله دی ژبې چې ډېر سودونه مهرباني د صدر صاحب په اجازه زه هم چې کوم دی په مجموعي توګه د دې تکل چې کوم دی نو ستاینه کوم مهر صاحب عموما دغه الزام لګي چې دی لکه تلوار کوي خو که دې تکل ته مونږ وګورو نو په دې کې هغسې تلوار نه ده کړې څنګه چې دی په نورو تکلونو کې کوي د دې دا ژبه چې ده نو دا هم ډېره ښه ده معلومات پکې هم شته یو قسم له هغه شګفتګي پکې هم شته او څنګه چې ساحل صاحب وایي یو نوې تجربې پکې کړې ده نو تجربه عموما چې دی نو په سړي لږه داسې څه ناشنا غونته لګي خو دا هم دغه تجربې چې یو سړی د هغې پیلو کې نور کسان چې د هغه بیا چې دی نو فالورس پیدا شي د هغه تقلید وکړي او کمې لږې ډېرې چې کم دی پني خامې چې پکې وي کمی پني کمزورۍ پکې وه پکې ورته ملګرو په ګوته کړې خو به هر حال به حیثیت مجموعي دا یو ډېر ښه تکل دی او په کار دا دی چې دی کې دغه لږې ډېرې کمزورۍ چې دي نو مهر صاحب پې نظر ثاني وکړي او دغه ترې لرې کړي زه په ډېره ستاینه کوم چالو اصل کې صدر صاحب دا خو دا لفظ ما وختي اورېدلی و په دې وجه ما دا راووښته ومې لوسته لکه دې لیکلي دي چې موږ د اردو د ډېرو ژبو منظومه ترجمه کوو که هر څو هغه زموږ د پوهې مطابق ټیک وي خو د بل ته پوهې تر مخه نه وي بلکې د هغې دپاره د پریشانۍ سبب وي زما خیال چې منظومه ترجمه او لفظي ترجمه چې کوم دا دوه جدا څیزونه دي لکه منظومه ترجمه مطلب دا دی چې موږ نظم په نظم کې ترجمه کوو لکه شاعري په شاعرۍ کې ترجمه کوو لکه لفظي ترجمه چې کوم دی هغه بیخي او مختلف جدا څیز دی لکه نو دا څیز که ما خیال په دې کې ټیک کې لکه نه دی منظومه ویلو دا لفظي ترجمه پکار دی یادول لفظي ترجمه کنه لکه چې سید ګل صاحب ابل ازغندنه یاد تاسو صدر صاحب اجازت ته مهر صاحب ته زه په دې لیکلو په دې انداز کې چې دی ولیکه او پیش یې مبارکي ورته وایم او ملګرو ورته نوې تجربه ووې
نو نوې تجربه خو تر دا حده پورې ده چې دی نوې کړه، نور تجربه نوې نه ده. تکل او تکل کې چې د کم نوې والی پیدا کړو د ده دپاره واقعي نوې تجربه ده. په تکل کې نوې نه ده. په تکل باندې چې کوم ملګرو خبرې وکړې نو هغې د تکنیک لرو یې وکړې او د ژبې په حواله یې وکړې. خو په دې کې یو بنیادي موضوع هم راوړې شوې ده چې هغه د خبرې نه پاتې شوه. زه کوشش کوم چې دا ټولې خبرې داسې مختصر غوندې وکړم. د تکنیک لرو یې خو څنګه چې ما وویل چې زه دته مبارکي وایم نو واقعي د مبارکۍ قابل دی. هغې وجه دا ده چې تیر څومره تکلونه موږ د ده اورېدلي دي او یا لوستي دي نو هغې کې ډېرې نیمګړتیاګانې وې. دې کې تر ډېره حده پورې په خپلو نیمګړتیاګانو کابو موندلی دی او د تکل چونکې څنګه چې زمونږ ملګري تکونکي فطرت صاحب وویل چې څه بنیادي اصول نشته نو دې سره زما هم اتفاق دی. خو څنګه چې هوښیاران یا د تکل پوهان وایي چې څنګه د ریسلنګ لوبې دپاره څه اصول یا قاعده نشته خو یو قاعده ضرور شته چې دا به د دغه کاړې دننه کېږي د دې نه بهر نه وي. که دا کومه بهر ده نو بیا لوبه کې نه شمار. داسې تکل هم دی او په دغه نقطه باندې چې موږ غور وکړو نو مهر صاحب پوره پاتې شوی دی. د ژبه موضوع د ګرځولې ده او د ژبې نه دی بهر نه دی وتی. اوس ژبې سره تړلي واقعات یا لطیفې خبرې یا لطیف واقعات هغه د څه شعوري طور څه غیر شعوري طور د مجبورۍ د موضوع د مجبورۍ تر مخه د راوړي دي. په هغې کې دی تر کومه حده کامیاب دی تر کومه حده نه دی کامیاب. هغه زموږ ملګرو ته پته ده چې د ده ژوند دومره مصروف ته دی چې دی لوسته ډېره کمه کوي. دا ټوله د په مشاهده باندې انحصار کوي او د مشاهده عام ولس سره ده او عام ولس عامه ژبه وایي نو دغه کمې د مخکنو لیکونو کې هم دی که هغه تکل دی که افسانه ده یا نور دي. خو تر کومې پورې چې د دې تکل تعلق دی نو دی له د زما خیال چې مطالعه کړی ده او زما خیال بل هم دی چې اوس زمونږ لاس ته یو کتاب راغی د چنچڼو توت د ګل محمد بیتاب تکلونه دي او زه ګمان کوم چې دا هغه لوستی دی تازه تازه او د هغې نه څه ناڅه اثر اخیستی دی. که اثر یې اخیستي دا به ډېره ښه خبره وي، دا به ډېره مثبته خبره وي. کم داد کم مبارکي چې دله موږ ورکوو بیا پکار ده چې 2 پیرې ورکوو. په دې کې 3 نکتې دي هغه موضوع ته چې ما خبره وکړه. یو خو بنیادي نکته ژبه ده خو دې سره ذیلي نکات چې دي یوه املا باندې د خبره کړې ده او په املا یې نقد کړی دی. ما خیال دی چې کم خلک د ژبې سرلوړي غواړي سالاري غواړي خیرازي غواړي هغه به د نوې املا مخالفت نه کوي. ښځو له ورتلل ښځو له نه ورتلل زما خیال دی که دا اوس زړم وه دا املا خو د جدید تعلیم د سکول د سبکونو د ښځو نه به دا خامخا هېروله ځکه چې تاسو وګورئ هغه تعلیم یافته جینکۍ په کوم انداز کې ادایګي کوي خبرې کوي. دویمه ذیلي نکته په دې کې او د افغانانو اصطلاحات چې دي نو هغه دې پښتنو قبول کړه چې دې په نقد کوي تنقید پې کوي یو ښه نه ګڼي یا د ده نه دي خوښه دې ویل غواړي چې دا مخ پلوی. تاسو کو وګورئ زموږ سره د کند رساله چې ده ډېر زورور تاریخ لري. تر دقه پورې د کنده پورې افغانانو نمونه قدرې هم دلته نشته. د هغې پنپارې په دغه وخته پورې دلته نه چاپ کیږي. خو بیا د ثور انقلاب نه پس چې د کم تاوانونه پښتنو مجموعي ته ورکړي دي نو څه ګټې هم وکړئ. د هغې کې تاسو ته زه لویه ګټه ووایم چې د پېښور کومه مطبوعاتي منډی وه پبلیشنګ مارکیټو هغه ټول د انکیانو په لاس کې و خو نن چې تاسو تجزیه وکړئ ټول د پښتنو او د افغانانو په لاس کې. یعنې د تاوانونو سره څه ګټې هم موږ کړي دي. په دې کې دا چې هغې د ژبې په حواله لږ اوس زیات حساس دي. مسافري یې وکړه کډوالي یې وکړه او هغې خامخا داسې توري پیدا کوي چې د ژبې بقا پې ولري. بله دې کې ذیلي نکته چې ده نو هغه د ژبې وسط دی چې د یو څیز دپاره ګڼ نومونه نو دا د ژبې په ګټه کې دي. ملګرو ورته اشاره هم وکړه. بهرحال په مجموعي توګه باندې د ډېر پیشرفت کړی دی
او کدی دا لار پرې نه دی او د ځنې ملګرو ځنې بې ځایه تنقیدونه اړه توا نه چي زما یقین دی چې په دې لار کې د مخکې تللی شي. اکثر ما اوریدلی چې د مهر صاحب چې څونه یا مضمونونه دي یا تکلونه دي اکثر زه چې دلته کینم خبره کېږي د په دې چې یاره دې تلوار کوي خو دې تلوار ته زه دا د اسلوب دی چې ویچ مین سټایل دی که خبره سر ته رسیدلی هغې کې لکه مطلب که جذبات پکې د هغې جذباتو د وجې دا تلوار لګي ما ته داسې لګېدلی ده دا اسلوب دی جی مننه. صدر صاحب په اجازه باندې ملګرو خو ډېرې ښې خبرې وکړې خو تر کومه پورې زما نظر دی نو مونږ لیټ رالو ما نیمه برخه واورېده نیمه مې وروستۍ بیا وکته ما ته د فرانسیس بیکن یو تکل رایاد شو چې د هغې توقیر د زما رهنمایو کې د هغې نوم ریډینګ دی او په هغې کې چې هغه کم موضوعات یعنی هغه لوستلو ته یو موخه پیدا کړې ده او بیا د هغې لوستلو دغه جذبې د پارولو دپاره هغه چې کوم مواد هلته په تکل کې اچولي دي نو هغه بالکل هغه ټیکنیک چې دی هغه ما په دې تکل کې ولیدو. دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې داسې یو علمي موخه چې ده خاص کر د پښتو ادب په دې روان اثر کې ترجمه چې ده دا ډیره زیاته ضروری ده تر څو پورې چې د تکل تعلق دی نو څنګه چې دا نوم یې تکل لفظي ترجمه نو باید دا نوم دله دا لفظ تم کټ کول پکارو چې دا صرف ترجمه لري تکل نومو او بیا دې په دغه تواتر کې مزید د ترجمې چې کم موجوده او زموږ ډیر ملګری لګیا دي تحریکونه چلی چې ډیر علمی کتابونه پښتو ته وژباړي هغه راوړي د دغه مخې د پارول لپاره د مهر صاحب دا تکل د چې کوم جذبه پارول غواړي کوم چې فرانسیس بیکن په هغه تکل کې هغه زته یو څو نقطې رالمه هغه په هغه تکل کې وي که شرې د چا توجه په یو ځای مرکوز کېږي نه نو هغه د ریاضي ګوري که چا کې د تجزیې قوت کمی هغه د فلسفه ګوري هغه ډېرې ښکلې خبرې په تکل کې لیکلي دي او واقعي په هغه وخت کې په هغې باندې د هغه وخت د کریټکس دا کمنټس وو د نقادانو په دا کمنټس کړي چې د دې تکل نه په وروستو ډېرو خلکو چې دی نو مجموعه لوسته چې کوم ده هغه شروع کړه او ډېر څیزونه چې کوم دی هغې وپېژندل د دغې تکل د وجې نن که موږ د مهر ټول ملګري وایي چې دا تجربه ده خو دا تجربه نه ده د فرانسیس بیکن ډېر تکلونه چې دي داسې په علمي موضوعاتو باندې دي او دا ټکنیک چې دی دا ډېر زوړ دی ځکه چې موجوده اثر کې موږ سره کم د ترجمې تحریکونه روان دي نو په هغې کې موږ وینو چې دا اوس هم دا دی زما لاس کې چې دا کتاب دی دا د پښتو نه اردو ته ترجمه ده د کلندر صاحب کتاب داسې ډېر ملګري زموږ سمیع الدین ارمان لګیا دی د عالمي نظمونو پښتو ته انټروډکشن راوړو یو تعارف یې راوړو داسې زموږ نور ملګري هم لګیا دي چې ډېر علمي څیزونه یې پښتو ته راوستل نو د ترجمې د دغه پروان یا په مخ کې بوتلو دپاره چې کومه موخه پکار ده هغه په دې تکل کې شته او دا ډېره ضروري موخه ده نو دا نظر انداز کول نه دي پکار دله په دې باندې زه ډېر زیات داد ورکوم چې په اول ځل باندې ما ما مخکې هم تکلونه لوستي دي په ډولۍ باندې په مختلفو موضوعاتو خو دا نن چې د کومه تکل راوړی دی خالصه علمي او ادبي موضوع یې پکې راوچته کړې ده چې هغه په هغې کې تاسو به کتلي چې دی په ترجمه باندې کریټیسزم نه کي بلکې دی وایي چې زموږ د ترجمې رجحان دونه کمزورې دی چې موږ ګاونډۍ ژبې چې دی په هغې یو بور نه لرو د هغې د وجې نه زموږ علمي پانګه چې دا ډېره زیات کمزورې ده نو زه ول ډېر داد ورکوم باقي د تکل د ټکنیک په حواله چې ملګرو د مشورې ورکړې نو په هغې باندې دې عمل وکړي شګفتګي یا نور چې څنګه تاج الدین صاحب وویل په تکل کې هیڅ قسمه پابندي نشته مخصوص طریقې کار دی هغه په خپل ځای ټیک دی هغه یو اټل سیز دی باقي د موضوعاتو په حواله یا د کیسې یا د وغه سایل چې کوم خبره وکړه نو د فرانسیس بیکن د انګریزي د ټول نه مشهور تکل نګار دی او غالبا چې هغه ولنیم دی خو د هغه په تکلونو کې د ټول نه زیات وغز دی نو کچره ساحل ملګری په دې باندې ګرمي چې یاره په دې کې وغز دی نو دغه وغز فایدهمند دی هغې کې داسې ګمراهي نشته چې ګنې د هغې نه به وروستو نور څیزونه راوځي
نو د ترجمې په حواله دغه واس کول یا دغه تحریک مخکې بوتلو د لپاره زیات سودمند دی. ډېر مننه. مهر ملګری د دې نه مخکې هم تکلونه لیکلي دي. هغوی خامخا څه ناڅه لیکي، نظم، نثر، افسانه، تکل. خو دا داسې یو کوشش کوي او هڅه کوي. دا هڅه یې هم هسې نه ده تلې په ځای را. د اردو او د پښتو دغه پکې ما زه چونکې اخر ته راغلم نو د پښتو په اردو کې دا دغه اړول لکه پښتنو کې دا دلته دا مسله هم ده چې لکه پراپر ناون چې کوم دی نو دا ترجمه کېږي. نو مونږ عموما زمونږ تعلیم یافته دي او که بې تعلیمه خلک دي نو هغوی دا ترجمه کوي لکه 200 ته 200 یا سره ډېری سورغ ډېري داسې قسمه څیزونه زما خیال دوی پکې بیان هم کړه. داسې تر کومه پورې چې د دوی د دې تکل خبره ده نو ملګرو پې خبره وکړله انشاءالله چې د دغه مجموعي تاثر په رڼا کې به دا تکل ډېر ښه شکل واخلي. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نو صدر صاحب ملګرو خو کومې چې نیوکې کومې خبرې خو ټول وشوې دې کې څه نه څه ما هم نوټ کړی وي. خو بار کې زما مرکزي خبره دا ده چې مهر صاحب دا کم تکل چې وي او دا هم تجرباتي و او دا تجربه ښه ده. د څونه چې موږ تکل اورېدلي د هغې نه مختلف دی او دا به انشاءالله تعالی چې امید دی چې د دې نه به ډېره ملګري زه خو دا یم چې دې نه به استفاده والي ځکه چې دې کې نوې نوې خبر راغلی. دا هغه تکل نه چې کم تکل په نور په کم په یو دغه باندې ویل کېږي او په هغې په هغه پلاټ هغه دغه رواني چونکې دا یو مختلف دی او دا تجرباتي دی. نو په دې تجرباتي دی مهر صاحب او مهر صاحب کوي هم داسې ښکلي لیکل مختلف دا پکې یو نوی دی. زه وله داد ورکوم او مننه کوم شکریه ادا کوم چې داسې نوې څیزونه روړي او موږ ته استفاده کوو. مینه او مننه. دا ما خو په لومبي ځل د اندیش صاحب دغه تکل واورېده، غزلې خو مې ډېرې اورېدلې خو تکل مو په لومبي ځل واورېده. نو زما په خیال خو په مجموعي توګه باندې ډېر ښه تکل لیکلی دی او موږ خو ډېر په غور واورېده او ډېرو پوهانو پې خبرې وکړي. خو دا تنقید برای اصلاح دی. نو زه وایم چې دی د زړه ته دا خبره نه اچوي که نه او کوشش دې وکړي انشاءالله او دی به د دې نه هم ډېر ښه تکل ولیکي او موږ ځنه ډېر توقعات دی او ډېر ښایسته تکل یې لیکلی او زه ډېر داد ورکوم ده ته ډېر ستاینه یې مخکې سړي